دې ماشومې په غوږ کې مرۍ دننه شوې ده په غلطۍ سره او دا ډېره په اسانه طریقه باندې راوځي کوم ته چې ایر ایریګیشن ویل شي او دا طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم خو دا طریقه به تاسو په خپلو کورونو کې نه اپلای کوئ ځکه چې د دې سره ستاسو د ماشومې کومه غوږ پرده ده هغې ته نقصان رسېدی شي که چېرې تاسو ته مکمل معلومات نه وي نو د دې راویستلو دپاره په سرنج کې اوبه اچولی شي او کله چې په سرنج کې تړمې او صفا اوبه واچولی شي نو دا اوبه د هغه په غوږ کې دومره پرشر سره دننه کولی شي چې د غوږ پردې ته څه نقصان نه رسوي او که چېرې په غوږ کې هر یو قسم څیز وي که مرۍ وي یا بل څیز پکې نښتې وي نو د دې اوبو په پرشر سره هغه څیز ترې بهر راوځي لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره تاسو زموږ سره اوسئ د دې ماشومې په غوږ کې مرۍ دننه شوې ده په غلطۍ سره او دا ډېره په اسانه طریقه باندې راوځي کوم ته چې ایر ایریګیشن ویل شي او دا طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم خو دا طریقه به تاسو په خپلو کورونو کې نه اپلای کوئ ځکه چې د دې سره ستاسو د ماشومې کومه غوږ پرده ده هغې ته نقصان رسېدی شي که چېرې تاسو ته مکمل معلومات نه وي نو د دې راویستلو دپاره په سرنج کې اوبه اچولی شي او کله چې په سرنج کې تړمې او صفا اوبه واچولی شي نو دا اوبه د هغه په غوږ کې دومره پرشر سره دننه کولی شي چې د غوږ پردې ته څه نقصان نه رسوي او که چېرې په غوږ کې هر یو قسم څیز وي که مرۍ وي یا بل څیز پکې نښتې وي نو د دې اوبو په پرشر سره هغه څیز ترې بهر راوځي لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره تاسو زموږ سره اوسئ